ضمیر خان ضمیر صاحب وایي په دې ښار به خامخا وبا راتلله په دې ښار کې لولکۍ خلکو وجلې د جهنم زما اغیار قابل دی د دعا نه دی د ازار قابل دی د کم سړي ته چې ومنله نو دا سړی زما د یار قابل دی. قدرمنو د ضمیر خان ضمیر صاحب کتاب په تصویر تند نه ماتېږي راسره په لاس کې دی. د دې کتاب نه درسره نور خوندور شعرونه شریک کوم خو په کوم ځای کې چې ناست یمه دې ته د شروړې سر وایي چې په مدین کې دا ځای موجود دی زموږ سره. موږ دې ځای ته راغلو څنګه په لاره چې کوم دی د ډرون انځورونه مو اخیستي دي هغه وګورئ بیا راشئ. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج او دا دی زما مشر ورور امتیاز حیات. قصه دا ده چې تاسو ته پته ده چې نن د لاګ ټایټل سره خو مونږ لږ هایک شروع کړی دی او باقاعده روان یو خپل ځای ته. خو مونږ یې چې په دې لاره اول په تاسو سلام وکړو. نو سلام وکړو راځئ چې ځو بره قصې به کوو. ورګه یو منټ ته دومره ټنګ نه د دې تو کوي ځم زید شو اوس تیر شو زه دم شو صحیح شو راځئ اوس. ګورئ او راځئ راسره. قدرمنو دغه شاته چې کوم دی د بارانۍ شهید باندې مشهور دی. د دې تاریخ چې کوم دی یو کس ته هم داسې خاص نه دی چې دا څونه وخت مخکې راغلی او مخکې به خلک ډېر راتلو دلته کې دعاګانې دپاره نو موږ هم دعا وکړه او دا مخامخ ځای چې کوم دی دا تاسو د ډرون په سترګه باندې وینئ او موږ لا بره ځو. قدرمنو راغلو د بارانۍ چینې ته او پوخه کم خلک چې په لرګو له راتلل د مدین غرونو ته نو دا د بارانۍ چینې ته چې به کله راورسېدل د دمې دپاره نو هغو به ساه واخیستو. دا زموږ د دې لارې ورکېدو ذمهوار دی. ښه ښکلی په رهۍ کې روان وم وایي نه راځه دا لار صحیح ده. هلکه لږه رهۍ د دغه ځای دی څه وایي ورته بګوي نه بګوي ورته وایي یګان دي که بګوي د هغې لږ لاره غوندې کېده رهۍ داسې په سملاستو به ځې نه او دې ته موږ سره وایي ایډونچر چې دغه ځای کې لاره نشته او موږ به چې کوم دی د زناورو شانتې په څلورو خپو روان یو. دونه خواري به د پښتنو دپاره څوک وکړي لکه ستاسو ورور چې شروع کړې ده او بیا هم په هغې کې چې کوم دی یا الله خیر لاړه مه کړه او په هغه کې بیا هم چې کوم دی ستاسو ورور چې کوم دی هغه نه اپریشیټ کېږي نه دی اپریشیټ کېږي اړو اپریشیټ نه شي. ګوره دا وګورئ ښه په دې جاخو او په دې ځنګل په دې ونو کې راوړو چې لار بیخي شته نو قدرمنو په دې موسم کې دلته کې دا ښکاریان راخیږي او د لولکو په شانتې ښکلي ښکلي مرغو ښکار کوي. نو دا د هغو شوق دی او بل چې کوم دی حلال هم دی. موږ به پرې صرف خفه شو او د ضمیر خان ضمیر دا شعر چې کوم دی د دو د دې ته څه نوم وایي خدای خبر د دې سره به دغه کسانو ته ډالۍ کړو کوم چې دلته کې دا ډزولې دي خدای خبر چې څه به ویشتي او خبر نه
قدرمنو مونږ خپل منزل ته راورسېد. د دې ځای ښایست به درته د ډرون په سترګه باندې هم ښایو، خو خبره دا ده مونږ ډوډۍ نه ده خوړلې او د ډوډۍ دپاره مونږ ځان سره راوړي دي پیاز، ټماټر او د کور سړه ډوډۍ نو او ګوړه رښتیا. نو دا شیزونه چې کوم دي مونږ دلته کې خورو، څنګه چې د دې لاګ هغه قصه ده ټایټل دی، نو هغې له بیا راځو. اول چې کوم دی د خېټې دا کار کوو، پیاز، ټماټر او سړه ډوډۍ. نو تاسو وګورئ، خوندونه را سره واخلئ. قیمت دومره نشته د ارزان د پښتانه، نور هر سړی منلی چې نران د پښتانه. دا منه چې درک په د روپۍ ورسره نه وي، دا منه چې د زړونو نه خانان د پښتانه. دا دوه نور شعرونه دي، ټول کلام د سره نه شریک کومه، صرف زما د خوښې یو دوه شعرونه سره د دې د غزلو نه شریک کومه. غرور مه کړه دومره ګرانه، ښکلی نه یې تر قیامته به جانانه، ښکلی نه یې حقیقت دی ته لږ ماته نظر وکړه، حقیقت دی ته زمانه ښکلی نه یې. دې شعر کې چې کوم دی خبره ده، شعر په دې غرض شریک کومه چې یو انسان د ځان سره مینه نشي کولی، نو هغه د هېڅ چا سره نشي کولی. او په دې شعر کې د دې خبرې ډېره ښکلې عکاسي ده. حقیقت دی ته لږ ماته نظر وکړه، حقیقت دی ته زمانه ښکلی نه یې. دا چې خلک بې ګناه وجنې او خاندې، په دې رنګ کې مسلمانه ښکلی نه یې. سلم هې د زندګۍ خلکو وجلې چې په جالو کې مرغۍ خلکو وجلې، اوس خو مینه کول علم کوي یارانو، په دې نوم به جنکۍ خلکو وجلې، په دې ښار به خامخا وبا راتلله. دا شعر مې سره په لارم شریک کړی، وایي په دې ښار به خامخا وبا راتلله، په دې ښار کې لولکۍ خلکو وجلې. د مجبورۍ نه در په در یم په ما زړه وسېږئ، ای زه د کلي نه بهر یم په ما زړه وسېږئ. دا خصوص مسافر خلکو دپاره، زه په خپله مسافر یم. ای د کور خلکو په پیسو باندې لږ لاس ونیسئ، قسم دی زه خو مسافر یم په ما زړه وسېږئ. واه واه. دا دوه شعرونه خاص د عمران دپاره. وایي څاڅکې ورېږي او باران ځمکې له غاړه ورکړه، زما نیمګړي شانرمان ځمکې له غاړه ورکړه، چې کله مړ شم او د تور له حد نه لاندې شومه، نو بیا رضا شوه او جانان ځمکې له غاړه ورکړه. قدرمنو د ضمیر خان ضمیر صاحب دا کتاب که چاته پکاري، نو سمیع الله ګران صاحب دغه نمبر ستاسو په شیشه باندې ښکاري، هغه سره رابطه وکړئ. د نړۍ هر ګوټ ته د سمیع الله ګران صاحب دغه ذمواري ده دا کتاب به رسئ، نو هغه نه راواخلئ دا کتاب او موږ له به راکوئ اجازت، ځکه چې کوزیږو به خپل هغه کلي ته کم چې تاسو ته ښکاري به دلته کې اوس هغه کورونه درته ښکاري، نو هغه سر ته به کوزیږو او انشاءالله د خیره سره. او امید ساتو چې د ډرون د دې انځورونو نه د ضمیر خان ضمیر صاحب د کتاب د دې شعرونو نه به تاسو خوند اخیستی. خپل رور له د بلې ویډیو پورې خپل د رور سره ورکړئ اجازت. او تاسو ته یاد ده چې د عمران الله معراج په نوم باندې ځای په ځای موندی شمه، نو ملګري شئ را سره، داسې ښکلي انځورونه به ستاسو مخې ته راوړم، دا زما ذمواري ده. بس دی بس دی بس دی بس دی بس ورته ووایه بس دی